السلام علیکم ملګرو. نن وګورئ ښه ټول پښتانه راټول شوي، تقریبا 12 لک پښتانه چې دي په یو ځای کې باندې راټول شوي دي. څومره خوند کوي که نه، څومره مزه کوي که نه. که تاسو کتلی شئ په خیبر میدان کې، ځکه چې نن درېیمه ورځ ده که نه چې کوم اپډیټ راځي نو هغه سره موږ شریکوو. ځکه چې تاسو کتلی شئ که نه چې ټولو پښتنو چې دي نو کیمپونه لګولي او خپل خپل د ځګونو لیبل یې پرې لګولي چې موږ د دې ځای کې یو، څوک د دیر دی، څوک د باجوړ دی، نو مکمل طور باندې ټولې پرې لیبل یې لګولي چې د دې ځګونو نه راغلي دي. ملګرو نو موږ څومره خوند کوي که نه چې زموږ ټول پښتانه یو ځای شي د خپل حق دپاره اواز وتئ. نو موږ ټول له پکار ده که نه چې موږ ټول یو ځای شو په دې پارټیانو په دې سیزونو باندې موږ خپل پښتانه چې دي نو جدا جدا کړي دي. موږ پښتانه چې دي نو یو ځای کېدلی نه شو. منظور پښتون ته سلام پی ټي ایم والا ته، ځکه چې هغه نن پښتانه یو ځلې بیا را یو ځای کړل، پښتانو له بیا مینه محبت ورکړل چې ستاسو سره کومه ظلمونه شوي دي پښتانه ولې وژلی کېږي، پښتانو سره ولې زیاتی کېږي. نو هغه نن منظور پښتون ورته ښکاره کړل. نو پښتنو ته پته ولګېده چې موږ سره موږ ولې په موږ څه خوبونه وي نو او موږ ولې داسې کارونه کوو که نه چې زموږ پښتانو سره ظلم کېږي. نو نن منظور پښتون چې دی نو مکمل حقیقت یې ورله ښکاره کړو. موږ له ټول له پکار ده که نه چې دا ویډیو ورسره هم شیر کړو، ځکه چې ټولو پښتنو ته ورسي چې پښتانه په یو ځای کې نو څومره خوند کوي. ځکه چې د پښتون نه دا ټوله دنیا یېرېږي. خو چې کله صرف پښتون په اتفاق شي، دې خلکو صرف پښتون بې اتفاقه کړی دی چې پښتون په اتفاق شو. نو دې ته ګوره دا پاکستان به هم ګلې ګلزاري، په پاکستان کې به هم د پښتون حکومت وي، په دنیا کې به هم د پښتون حکومت وي چې پښتون څه وایي نو هغه به منلی کېږي. بلکې پښتون چې دی نو هغه یو ځای کېږي نه یو بل یې بدې شي که نه. چې کله دیو یو بل سره تعلق صحیح شو، مینه محبت یې صحیح شو، په غلط فهمۍ کې پښتانه پراته دي د اوسه پورې. انشاءالله چې دا غلط فهمي دې وځي، بلکې دا غلامي دې وځي، نو انشاءالله ډېر زر به پښتانه چې دي نو دا به ټیک شي او خپل ځګي له به بېرته راشي. لکه څنګه چې مخکې به تاسو کتلي پښتانه به چې وو نو په ډانګو باندې به جنګونه کول، دغه قصې ورسره نه وې چې یا ورسره مشینان یا تومانچې، بلکل به خالي لاسونه به جنګ کاوه، خو بلکې غیرت پکې و، غیرت هغه کې غیرت و. نن سبا چې دی نو په خلکو کې غیرت ختم شوی دی، بلکې ټول له پښتنو له پکار دی چې په ځان کې غیرت بېرته پیدا کړي، بېرته هغه کارونه شروع کړي لکه څنګه چې مخکې کول. دا دنیا چې دی نو دا دنیا به د پښتون نه هېرېږي. پښتون چې دی په دنیا کې پښتنو کې غیر مسلمه پکې نشته دی. د یو پښتانه یو داسې قوم دی که نه چې په دې کې چېرته هم کافر نشته او غیر مسلمه نشته دی. جي زموږ پښتانه ټول راټول شي نو څومره خوند کوي، ځکه چې 12 لک کسان چې دي نو هغه په خیبر کې دي. ماشاءالله د ټولو شکریا ادا کوو چې دا ټول خیبر ته راغلي دي. په خیبر کې یو داسې مشوره کوي، د یو جرګه کوي، نو ټول له پکار ده که نه چې په دې کې شرکت وکړو، د خپل پښتنو سره یو ځای شو، خپل مینه محبت زیات کړو، ځکه چې مینې محبت نه بغیر نه